نور نو د قدر د شپې یو خصوصیت یو دا ده، اصلا د مومن مسلمان د پاره د وخت قدر پکار ده. وخت چې ده هر وخت چې ته الله ته ځان نږدې کوې، له الله سره اخلاص کوې، له الله سره محبت کوې، د الله د دین قدر دې په زړه کې، بیا د قدر شپه نه غواړي. شاعر وایي ای خواجه چی پرسیزی شب قدر نشانی، هر شب قدر است و اگر قدر و بدانی. وای د شب قدر علامې څه کوي چې پشتې هر شپه د قدر شپه ده. هر شپه چې د شپې په آخر کې ته راپورته سې اودس وکړي، په اخلاص باندې لمونځ وکړي، الله جل جلاله ته خواست وکړي چې یا الله زه خو بنده یم، عاجزه یم، ګناهګار یم، ته ماته بخښنه وکړه، بیا د قدر و د هغې شپې فرق نسته. هر شب قدر است و اگر قدر و بدانی، چې ته د شپې قدر وکړې، هره شپه د قدر شپه ده. خو بیا هم د قدر په شپه کې یو خو دا عنعناتو کیسې دي چې پلاني ول ما دای رڼا ولیده، پلاني ول سخوندر مې په توت پورې تړلی و، په توت را ځړېدی، بل ول پلاني سوي دي. دا خو دا عنعنې دي، دا کیسې دي. اصلا د قدر په شپه کې چې عبادت وسي، یو په زر باندې ثواب ورکړل کېږي. که ته علامات ووینې که نه ووینې، که تا ته یو کشف وسي که نه وسي، دغه شپه چې پر تا تېرېږي د ماخستن لمونځ په جماعت سره وکړې، ښه په اطمینان یې وکړې، په سوکه یې وکړې، بیا ولاړ شي کور پرېوځي، سهار بیا راسي په جماعت لمونځ وکړي، دغه سړی د قدر د شپې فضیلت پیدا کولی شي. نور کې یا تلاوت وکړئ، یا اذکار وویل، یا زیات کار وکړئ، نو هغه خو بیا زیاته ګټه ده. خو فقط چې مومن مسلمان د ماخستن لمونځ په جماعت ادا کړي، د سهاردم په جماعت ادا کړي، د قدر شپه په دا روزه کې یو شپه خامخا ستا هغه پر ده راځي. او دا چې دا شپه ورکه ده، حکمت هم پکښې دا ده چې په ټوله روزه کې بلکې په ټول عمر کې یو مومن مسلمان متوجه وي، الله ته زارۍ کوي، له الله څخه خواستونه کوي، له الله څخه خپل ضروریات غواړي، له هر وخت به الله ته متوجه وي، ځکه الله ته د مومن درخواستۍ و دعاګانې دا محبوبې دي ډېر. نور څوک خو په ډېر سوال باندې خفه کېږي، له الله چې څونه سوالونه کوي، الله ته محبوب وي، الله په خوشحاله کېږي. نو الله دې وکړي اوس خو ډېرې شپې د روزې تېرې سوي دي، نن شپې ته 25مه ده، 25م، 26م، 28م، 28م، 29م. د 25م په شپه هم احتمال د قدر د شپې وي، په 28م باندې احتمال ډېر وي، په 24م هم وي چې دا تېره سوه، په 21م هم وي، خو الله ته به علم وي. تېرې سوي شپې خو تېرې دي، تېر وخت خو موږ ته په لاس نه راځي. راتلونکی وخت چې د دې مبارکې روزې 5 یا 6 شپې پاته دي، دې ته سړی متوجه سي، په دې کې له قرآن سره هم ځان نږدې کړي، تلاوت و اذکار هم ډېر کړي، او عبادات هم ډېر کړي، د جماعت پابندي هم وکړي، لمونځ هم ښه په سوکه و په اطمینان سره وکړي. الله جل جلاله مهربانه ده، الله به زموږ د دنیا او د آخرت مشکلات حل کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.